السلام علیکم ګرانو دوستانو، جوړ په خیر. په دې هیله چې ښه به یاست، د ژوند چارې به په خیر در باندې تېرېږي. نن د خیره سره ځو یو ځای، مو بیایم د خیره سره، تاسې هم راسره بیایم، تاسې به موږ به ولاړ شو، تاسې به ووینئ د خیره سره. نو یو ځای په میله ځو. اوس فلحاله پر شهیدانو چوک یو، نو دا چې چیرې ځو او څه کوو، څوک نور ملګري راسره راځي د خیره سره، دا به تاسې راسره وګورئ انشاءالله. نو زموږ ملتیا وکړئ، ډېر یو ښایسته ولاګ به درته چمتو کړو او ډېر به مو ساعت راسره تېر شو. فعلا په شهیدانو چوک یو، روان یو ملګري سره راپورته کوو د خیره سره. نو چې ملګري مو راپورته کړه بیا به حرکت کوو، او چې چیرې ځو په دې زم نه یم خبر، بس راپورته کړی یم، راته ویل شوي دي چې چیرې ځو، نو مل مو اوسئ. یو بل ملګری ویس استاد انجینر صاحب محترم، دا دی راورسېدی د خیره سره. وعلیکم سلام، په خیر راسې استاد محترم. استاد محترم مو دا دی راپورته کړي د خیره سره، یو څه وځنډېدی دی استاد په کارو سره اخته و. تر اوسه خو درې ملګري سره یو ځای سوي یو، انجینر صاحب دی، محمد امین زما ټینګ او کلک ملګري، او د هغه تر څنګ ویس احمد ابراهیم صاحب. نو روان یو، زه تر اوسه نه یم خبر، دي نه راته وایي چې چېرې دي بیا. نو روان یو د خیره سره دوستانو، تاسو زموږ سفر او زموږ میله راسره وګورئ، چې ورسېدو بیا به ټوله خبر شو چې چېرې ځو. ګرانو دوستانو، د خیره سره د سرک صاحب آبي حیات په ملګرو ته وروړم د خیره سره. نو السلام علیکم، دغه چې دی ګران عبدالجي صاحب دی، زموږ تاسې خوش ممثل. السلام علیکم، څنګه ښه صحت ښه دی؟ سرک صاحب آبي حیات راکړه، څنګه ښه یې جوړ یې، صحت ښه دی؟ روان یو سرک صاحب ملګري راسره دی. ته نه ځې؟ دا دی سرک صاحب بوتل را ډکې ده آبي حیات، دا به راسره ویوس، پر لار به وچ شو د خیره سره. چې به اوبو کې صفا کړي. د پوهنتون ملګري مې دي انجینر صاحب، سرک صاحب البته. دا آبي حیات همدا سو، او زه د خیره سره ځم، نو تاسې هم راسره اوسئ. آبي حیات مې د سرک صاحب څخه راواخیستې، دا د سرک صاحب آبي حیات چې وڅښئ د خیرې باره، نو میله هم در باندې ښه خوند کوي او سفر هم ښه یې نغمېږي. نو بالا د خیره سره روان یو، موږ به آبي حیات نوشجان کړو، تاسې راسره واوسئ. نو ګرانو دوستانو، انجینر صاحب نورزی صاحب هم راپورته کړي د خیره سره. نو روان یو، ویس استاد هم دغه دی ناست دی، او انجینر صاحب هم دغه دی، زه خو نو ډېر لیدلی یم. روان یو، وایي ښار صفا ته ځو، د انځرو خواته. انځر پخې نورزی صاحب که به نه یې پخه؟ اوهو دغه دی، هم جلدک ته ځو هم ښار صفا ته.
شاید یا یوه ځای ته ولاړ دوستانو انجینر صاحب چې دی د کور څخه وایي بېرته سهار ته راځو سهار نه چلېږي بله روان یو کابل خوا ته ځو دلته ترکاري باب شان را نیسو د خیر سره دا نو زرجب آباد دلته مو ترکاري و د اشپزۍ سامان نو دا شان رانیوله د خیر سره نو یو بادرنګ لا پاتې بادرنګ هم راواخلې انجینر صاحب د سلاد دا شان راخلي د خیر سره ځو دا چې چیرې ځو شهر صفا ته ځو تاسې راسره ګورئ دوستانو نومان استاد مو هم راپورته کړي د خیر سره اوس نو موږ 15 کسه سره پوره شوو بس د خیر سره مخ پر شهر صفا یو غوښ لا پاته چې غوښ به هم راواخلو نو بله بیا انشاءالله بریک نه و ای به غوښ راواخلي زه به د دې کښېنم ناست ښه یم څنګه استاده ما و تا د لېښو یې وه کومه یې ته دغه لیدونکو ته څه پیغام لرې استاده زه لیدونکو ته دا پیغام لرم چې بس تعلیم وکړئ سبق ووایاست ځانونه پر مخ بوځئ بس او په څنګ کې په څنګ کې خپل صحت ته خیال وکړئ کښنې کښنې میلې ورسره کوئ کښنې میلې کوئ دا خو نو نن زموږ میله چې د دوستانو د کندهار د ډېرو اکاډمیک اشخاصو سره ده چې ټول د پوهنتون استادان او یو بله ځانګړنه بیا دا چې ټول انجینران دي او دوی زما ملګري دي کیدای شي تاسو په کوچني کوچني ویلاګو کې زما سره ځینې ملګري لیدلي نو زه ډېر خوشبخته یم چې دغسې ملګري لرم او د دغسې خلکو سره مې روابط دي نو تاسې هم په خپلو ملګرو کې دغسې خلک پیدا کړئ چې هم تاسې ښه په ویسېږئ او هم د نورو د سترګو ښه ویسېږئ نو زموږ سفر او زموږ میله را سره تعقیب کړي انشاءالله ساعت به مو را سره تېرېږي
ګرانو دوستانو د سفر امیر خو مو وایس استاد صحیح دی بالکل چې دی شهر صفا بازار ته راورسېدو د خیره سره بس د مازدیګر لمونځو وخت دی موږ به د خیره سره لمونځونه وکړو چې لمونځ به وکړي د خیره بیا یو څه لاره لکه چې نور هم ستاسو نو دار دي انشاءالله تاسو به راسره وګورئ دا پر دشنه لوحه لیکلي دي شهر صفا دا نو ډېر صفا ښار دی یې خطر شهر صفا ورته وایي زه چې فکر کوم نو بس دا راسته لاس کې ولسوالي دی هغه پسې بازار دی یو کوچنی بازار لري بازار به تاسو راسره ووینئ انشاءالله چې څنګه بازار دی دغه دی دا ماشوم خټکی را باندې پیرزو کوي سر نوم څه دی ندا محمد اوه دا محمد چا ځي ندا محمد خټکی مات کړی و باندې مختصر وکوي راسي دې خټکی وخوره خور خټکی دا ځوان خټکی را مات ندا محمد وسانو ندا محمد جان مشت خټکی را مات کی او المنظور مو وکړه دوستانو اوس په خیر سره د خټکی رانیسو څنګه خټکی د دې خوښیږي دا خټکی دی نو چې د دې ملګرو څه ډول خټکی خوښیږي دا د شهر صفا بازار دی کوچنی بازار دی دلته اوس خټکی راواخلو دوستانو شهر صفا نو کوچنی بازار لري کوچنی ښار دی کوچنی ځای دی او ډېر داسې مینه ناکه خلک دي دلته یو کوچنی و بس چې ویلدلو راسې هلک خټکی خټکی مې ورسره وخوړې اوس به د خیره سره خټکي مې ځینې رانیسو نو دا د شهر صفا وریجې دي سړی ته راسه خوند یې وګوره ښې وریجې دي ښه خوند کوي دا به وخورم د خیره سره دې خټکي نه سره جوړېدله او بار زه ځم ورچک کړم
نو ماښام منځو وخت دی موږ راورسېدو د خیره سره ښار صفا ته وایس استاد محترمه خیر سره په خیر راورسېد سبا سهار چیرې ځې استاد سبا سهار به انشاءالله ملګرو سره مشوره وکړو چار چیرې د دې خوښه وي انشاءالله شپه د لیکه یا دا خو هغه خلک راته ناست چې نو زه به وګورم دوستانو که چیرې دا کاسې کولو ګنجایش وو دلې به ما کاسې وکړو که نه نو بیا به فرصت پیدا شو ورې به کاسې کوو نو ګرانو دوستانو دا په ښار صفا کې د انځورو باغ دی ولته موږ کښېنو په وضع کې داسې ولته اشپزي کېږي او دلته چې دي دا د انځورو لاړونه چې پراته دي ځینې جوړ کړي دي او دا بیا هغه میده انځر دي نه چې په دروسه پرېښودل سوي نه په لاړو باندې دا بیا هغه دي نو داسې ډېرې خرې پرتې دي انځور دا اوس نو شپه ده ښه نه معلومېږي سهار که ژوند د خیر سره سهار وختې به در ښکاره کړم دی په خټکین اخته دي خټکی ماتې نرزی صاحب چای څښي څه شوه که زه باید ځان چارج کړم وروره ځان چارج او نرزی صاحب اشپزي م راکړي ځان خیر روش در بخوام روش وایي ستاسې په دې هغه به خټکی او انجینر صاحب چې نه هغه یې مازې خوري او نعمان چې دی کمک را سره کوي کمک را سره کوي نعمان سبا کابل ته م ځي د خیر ما ځای وخت مې دا زنګ ورور ته راوولي ما زه روان یم نو دا چې د خیر سره اشپزي نورزی صاحب غوښې پرېوللې پلان یې په چټې کښېښولې دا روش دی نورزی صاحب که روش دی دا دی روش پخېږي د خیر سره نو د خیر سره اشپزي م تیاره شوه وایي استاد محترم خټکي خوړلي دي موږ هم ورسره وخوړه یوازې زه نه دي خوړلی یوازې چای څښي نو د خیر سره اشپزي اماده کېږي د څه شته د خیر سره خامخا به کندهار نو اشپزي اماده شوله اماده داسې منه چې بخار ته اماده شوله دا څو ساعته وخت بیا غواړي دا دوستانو د شپې د انځورو پېودل کې یوه پېودي زه سر کاریګر یم چې شی نورزی صاحب زه ټکي کوم زه ټکي کوم او دا نور ملګري څه کوي پیودان کوي او دا دغه لرګی مې دغه ورته راوړي دي او کوچان یې پر مخ خرڅوي هوا کوچان څنګه ښکاره کوو ستا دا لرګی هلته اثر یا بل سره ښکاره کوي چې دا په څه شي دا سپتار دا د سودو څخه جوړېږي هوا جی دا انځر دي ښه په داخل کې کښنی کښنی نور شیان دي هغه ته بل شی وایي او بعد دغه لرګیان نه دي هغه متل یې څه کړي متل یې داسې کړي وي د بل په کار وګوچم دا اوس خوړه کېږي دا اوس وخورم هغه دا په دوا ولاړ یا دا په دوا دي وایي ښه چې ومې نه خوړلی بیا په ساعتان مثلا دونه وخت تېر کړي ته نه به دغه دوا ولا نه کوې ګټې دې نه خورم دونه لاسونه دې په دا خاطر سره کړي چې معنا دا ګوچ خوږي دا شي ښه لاسونه یې ټول ورته سره کړي دي دا په دا خاطر دا چې ګوچ خوږ نه کړي ټول لاسونه یعنې داسې دوستان داسې نه وي تاسو دا فکر وکړئ چې موږ نو ولې لاسونه سره کړي دي دا اوس دا دی لاړ ځینې جوړ شو دا لاړ پوره شو دا په حساب راچوئ څو دانې مثلا یوه لاړ ته تاسې ورچوئ دا په یوه لاړ کې راځي څلور نیم سوه انځر به یوه لاړ ته ورچي اوس دغه لاړ دا دی پوره شو دا د شپې کار هم کوي د ورځې هم کوي دا نو د ښار صفا انځر دي نو بس دلته ورته ناست دي ځوانان د شپې کار کوي خلک وایي خواري اسانه ده خواري اسانه وایي تیار کار سمه د کاروز زمینه راته برابره کړي دې کار کوم چې خوشبال کړي ښه اساني کار راته برابر کړي بس د دعاوې کوه د خیر سره نو اشپزي انشاءالله اماده شوله
د خیر سره سلاته محمد سوي د نورزي صاحب د شپزي را کړې و وایي استاد محترم هم دا دی ناست دي انجینر صاحب هم دغه دی ناست دي بس په یو ډېر خو دومره ښه خبره ده چې هوا ډېره ښایسته ده او دغه سلاته عجبه سلاته مې کړې د نورزي صاحب سوځلې مې نه ده انځر مې ورښولي دي سار یې مې ښکاره کوم یوه ویډیو مې ورښول و دلته انځر پراته دي دا بیا سار د ښکاره کوم چې سار دغه یې ښه سپوږمۍ راختلې ده هلته د امیر صاحب موټر لاندې مې انځر دي وه دا وینې دا سپوږمۍ ده نو د خیره سره ډوډۍ خورو بیا به ګورو نو بالاخره دا دي 11:30 بجې دي شپزي اماده شوله د خیره سره بس لوښي مې ښه سره کم وه ځینې شیان به په پیالو کې ځینې شیان به په غابو کې دغه کوم پلو دي مایچا پلو دي که څه شي او دا روش دي دا دي پوخ سوي دي د خیر سره بس نوشیجان کوی دغه شی دي خوري سخت اشپزي سوي ده ماشاءالله موږ یو میسټیک کړی دی ګرانو دوستانو چې موږ وچه ډوډۍ مو یې راکړې وه دا خو نو د دغه کوربنو کور ودان بس چې په دغه سارا کې دلته ډوډۍ راته آماده کړې وه که نو موږ به نن وچه خوړلی دغسې به م خوړی ډېر لرې م یو د خیره سره دغه دي یاران نعمان جان دغه دی سبا کابل ته نه راسره ځي اوس او دغه زه یم څراغ را باندې ونیسه انجینر صاحب دغه زه یم د ډېر لوړ سمې رنګداره کم سوی دي نو سلام علیکم شپه په خیر سوله خوب موکي داسې یخ وشه دلته بیده وم په دغه کمپله کې او یا خیر د سارا خو دغه خوب دي نو درې وخته مې ځان ټینګ کړي دغسې بیده وم هغه د شپې داسې یخ سو باره مې نو نه سوی کولی چې بلا طاقت مې اوسي قرار مې دغه کمپله نیمه پر ځان واچوله نیمه مې تر ځان لاندې کړله نو ښه یخه شپه وه ډېر ښه خوند یې وکړي نو سهار سو منځونه مو وکړله لمانځه پر ځای ناست یم هغه انځر دي راته پراته دي هغه موټر دی او دا نو یاران دي بس دغه دی نعمان جان بله دغه سپېرې غونډۍ چې او دغه زابل دی هوا یې ډېره یخه ده ښه خوند کوي نو ماښام مو چکه وکړله یوه بجه او هغه ما وګټله ما سره شیطاني کارونه څوک نشي خورا پکښې راپورته یم نو تاسې راسره اوسئ چې مخته څه پېښېږي او چینل سره سبسکرایب کړئ د ملګرو سره یې شیر کړئ چې خوند ور واخلو دغه انځر چې دا نو داسې انځر دي چې ور یې وخورې بس وایي سړی د خواهش په کور چې دننه باسي دغه یو وښکی اوس خو ارزانه دي ښه ښکار دغه چې دا بیا میده چې دا نه دي پرېښودل سوي وه دا بیا د دې وروسته په لاړو باندې پوهېږي د هغې لاړونه دي هوغ دی نورزی صاحبو دی دغه بیا باغونه چې د انځرو دا خو نو داسې خرې خرې پرچې دغه چا چا چې هوا ورته کېږي مازې داسې یو څو کیلومتره پسې رالرې سي زابل ته مازې پسې راسي ښار صفات باره به خپل انځران خوري دا نو چې داسې ځای څو ځایونه داسې شته
چې انځر چې نو دغه د انځرو باغونه دي الله داسې باغونه دي دا د یو دانه انځر هم پکښې کې دي په ځینو کې بیا ډېر زابل چې دی داسې غونډې غونډې دي نو او خلک یې بس په دغه غونډیانو کې انځر کرلي دي الله ژوند دی اوه دې لمر راوختې او ډېر ښه خوند کوي ته زه درته رانږدې کړم دا د سهار د وختي لمر نه دی دا د لمر راوختې ډېر ښه خوند کوي ګرانو دوستانو بس دغه د انځرو باغونه دي ماښام مو ډېره ډوډۍ وخوړله ما خپله نو دا نورو به هم خوړلې اوس یو څه داسې احساس کومه نیغه زړه مې درسره ډک ډک کېږي سهار وخت چې دی نو بس داسې یو ښه خوندوره زه بیا د الکوزي معتاد یم بس چې دغه پیدا سي دا ښه کوچنی مسجد دی د صحرا دغه یې د باندې ځای دی دغه د صحرا مسجدونه خورا ښه خوند کوي داسې د نوره ډکې مثلا داسې د یو خوښۍ ډکې خاورین مسجدونه بس خدای ته نږدې ځایونه دي مسجد خو د خدای کور دی ډېر ښه خوند کوي نو سړي روح پکښې تازه کېږي دغه نو باغونه دي غټې غټې درختې دي د انځرو بس ښه خوند کوي بس کله کله باید سړی راووځي دغه صحراو ته هم تفریح ولګوي خدای دې وکړي تاسې خوند پر واخلئ موږ خو ډېر ښه خوند پر اخیستی دی ډېر ښایسته ځای دی او دغه چې وینې دا غټ غټ خادې دا نو هغه خادې دي چې کندهار ښار ته برق پکښې ځي خو نو در دغه ځای پورې لین رسېدلی دي دلته بیا دا خاده دغسې ده نو روان یم دا باغو کې روان یم چې چیرې به په باغ کې ښه لوکس انځر پیدا کړو د سهار خوا انځر خورا د سړي طبیعت ورسموي نو در دې پر ځای چې پیدا مې کړه دا دي وینې ګوره سره ویش کې در سره ګوره شیدې پسې وکړه ته ګورې انا بله د هغې شیدې دا انځر دی دونه ښه دی ګورې داسې نه وي بیا چې غلا مو وکړه دا د غلا نه دي کوربه هلته روان انځر داسې یخ دي څه چې وایي په یخي کې یخي دي ځای مو ښایسته دی خوږو دوستانو لا بدل بيدوه مي شايت غجة وسعزان محترمين لا ده انا بيدوه عاوز دي لا انا بقول مشاهد بنفك شو كي خوص خالدي زي بدا سر روان سما لا دي كنت شوانس دغه باغونه دي دغه د انځرو باغ دی چې ګرځو راسئ پنځه ورځې ژوند دی یو څه انځر وخوري دی په ما دغه سړی په ما کار لري دا وینې ګورئ دوستانو دی په ما پسې خندوي وایي ستاسو لوړ سبسکرایبر دي تاسو کوښښ وکړئ دا چینل در سره شیر کړئ شیر کړئ چې اخر سبسکرایبر راډېر سي په دا شنه سهار مې ډېر ښایسته انځر وخوړل ښه خوند یې وکړي نو دا چې انځر مې وخوړله دې وایي نشته کوو د ماښام یو څه شی پاتې سوی دی نو زه خپله ناشته سهار وختي نه کوم تر دا 11 بجو پورې دوی به ناشته راته وکړي
زه به تاسو ته د باغ یو څه شاټونه در ښکاره کړم نو بیا هم راسره اوسئ چې مخته چیرې ځو. نو میله مو وکړله د خیر سره میله خلاصه شوه بالا بېرته ځو د ښار خواته ښه خوند یې وکړ ښه مسا چیر شو انځر مو وخوړل بانډار مو وکړ ښه یخه شپه مو هم تېره کړه نو بالا د هغو نه میله وه انشاءالله بېرته ځو د ښار خواته که په لاره کې یو بل شی پېښ شو خو ښه ښه که نه نو تاسو چینل در سره سبسکرایب کړئ د ملګرو سره یې شیر کړئ تر څو په راتلونکي کې دغسې ښایستې ښایستې خپرونې را سره وګورئ. راغلو دامان ولسوالۍ ته د شهر صفا څخه دامان ته راغلو. دلته مو د سهار ناشته نه ده کړې نو تقریبا 8:30 بجې دي. د سهار ناشته به وکړو د خیره سره دلې په دامان کې دلته یو باوډۍ ده نه پوهېږو چې د چا ده خو بس ورځو ناشته کوو چې ناشته مو وکړله بیا به نو د خیره ځو د وظیفې خواته. د خیره سره زما هم سترګې بالا پټې پټې کېږي څه منظر مې سهار وخوړه خو بیا هم ډېر ځایه نه دی نیولی نو ناشته کول غواړي ډېره یو ښایسته او لوکسه هوا زه وغه باوډۍ ده اوبه دي هندارې دي دغه ځای تور پورته کېږو په دغه ځای کې ناشته کوو د خیر سره. دلته نو دا بیا هندوانو فصلونه چې دا نو بیا دامان دي دامان نو ښه خوند کوي ښه ښایسته شنه ولسوالي ده شنه نو نه ده مقصد فلزونه ومنه ځینې شیان پکښې شته دا بیا د انګورو باغونه دي باغ دی شنه باغ دی د انګورو باغچه راکمه شی دي نو بس دغه هندارې دي هغه اوبه دي اوس بیا تاسو ته ښکاره کړم. دا ښه ښایسته او زرکمه ځای دی او ماشاءالله څومره ښایسته چمن دی دلته دغه چې اوبه دلته ډنډ شوي دي دا نلان دي دغه شان ته نلان وایي او ډېر دا د چیش دپاره کارېږي دا زه چې په مکتب کې وم په هغه وخت کې موږ چې زما چې څه په یادېږي دا نلان چې دي دا د اوبو د صفا کولو لپاره ډېره ګټه کوي یعنې که چېرې اوبه خیرني دوی کولی شي هغه بکټریاوې هغه مضر شیان چې په اوبو کې دي هغه فلټر کړي دغه نلان دلته ډېرې ښایستې اوبه دي تقریبا دغو نه هندارې ورته ایښي دي او هغې برمه ده او دغسې اوبه راباسي داسې اوبه راباسي دا پښې پکښې لنجې کړم څنګه خوند کوي اوف سخته یخې دي یاره ښه خوند کوي ډېرې ښایستې او یخې اوبه دي څونه لوکس یاره ډېرې ښایستې اوبه دي داسې ښایستې یخې اوبه دي زه به دلته نور خلاصونه پرېولم ډېرې یخې او خوږې اوبه دي او ډېر ښه خوند کوي نو بس مېلې کوئ 5 ورځې چې باندې په خوشحالي یې شیر کړئ یو د بل سره کرکه او نفرت مه کوئ مینه خپره کړئ ډېره مننه. د سارا خلک عموما ډېر مینه پال او میلمه پال ډېر مینه ناک خلک دي چې راغلو ګلماما هندوانیه بس نو هندوانیه راته دا کوچنۍ نه درښیم اوه کوچنیان درښیم ګلماما هندوانیه نو ولاړه ده
هندوانې یې راته راوشکولې راته راوړې ډېرې خوږې ښایستې هندوانې دي نو بس د دې ډېر کور ودان چې ستا نوم چیشتی ذبیح الله جان هندوانې راته راوړلې او موږ دا یارانې اوس خورې ما هم یو کپ ځینې وخوړې اوس بیا ورته کښېنم سم ګونډه به ورته کت کړم اوس خو نو دړې خورم نو د خیره سره ګرانو دوستانو زموږ میله پای ته ورسېدله د کوچنیانو یې کور ودان مشنګې هم راکړې یوې دانې ښه ښایسته ویونکي نو بس میله پای ته ورسېده د خیره سره ځو بېرته د ښارو خواته ستاسو یې ډېر ډېر کور ودان چې زموږ دغه ولاګ به د پای را سره وکتې کورمان باید ژوندي اوسئ یوه خبره بله هم چې سمین میډیا یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د ملګرو سره یې شیر کړئ تر څو د نور ښکلو ښکلو ویډیوګانو څخه تاسې برخمن شئ ډېره مننه کور ما آباد ژوندي اوسئ